أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. روان دی آیتون مبارک کے اللہ ارشاد و فرمائل کہ اللہ تعالی د یو کلی باشندگانو ته فراح رزق ډیر بسیاره دا هر طرف نه ورته راتو او دغه خلق ښه په امن اطمینان سره وو خو د الله د نعمتونو نه ناشکري وکړه نو الله پې د قحصالې او د یرې عذاب نازل کړ. اوس دلته په دې لومبني آیت مبارک کې الله مؤمنانو ته د ایمان خاوندانو ته ارشاد فرمائی فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا پس تاسو خورئ د هغې نه چې الله کم تاسو له درکړي دي حلالا طیبا حلال او پاکیزه څیزونه. اوس حلال او پاک څیز الله حکم کوي مؤمنانو ته د هغې د استعمال. د نړوان دي آیاتونو کې هم الله خپل پیغمبرانو ته حکم کړو چې یا ایها الرسول کلوا من الطیبات تاسو اے پیغمبرانو پاک څیزونه خورئ. بل دغې کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا خورئ تاسو د هغې نه چې کوم الله تاسو له پاک او صاف سندر کړي دي. اوس یو څیز چې کوم حلال او طیب وي د هغې د خوراک اجازت خو وشو خو چې کوم څیز نجس او پلیت وي گویا د هغې د حرمت ذکر دی. نجس او پلیت څیز چې کوم دی یو ظاهري نجاست وي او یو باطني نجاست وي. ظاهري نجاست او پلیتی او خباثت دا دی چې هر کله یو خوراک څښا شو بدبوداره شو نو د هغې خوراک چې کوم دی د صحت دپاره نقصان ده دی نو دا قسمه خوراک مکروه تحریمي دی. او یو باطنی نجاست پلیتی دا اگر چې تاسو یو زناور چیلې وغیره د هغې د ذبح دوران کې د الله نوم واغستلی شو ذبح شوله خو لیکن دا چیلې چې کوم دی د غلا ده په حرام طریقې سره دا پیدا حاصله شوې ده لہذا د دې خوراک چې کوم دی حرام او ښه کار نه دی. دغه شان د دې نه علاوه کم سیزونه چې په حرام طریقو سره په رشوت سره په سمګلینګ سره په ډاکې سره په غلا سره په سود سره په دې چې کم حرامو طریقو سره کم سیز انسان حاصل کو د هغې خوراک هم حرام دی. والله تاسو دا حرام او حرام سیز چې کله بدن ته لاړ نو عبادت هم نه قبلیږي او د دغې خوراک په وجه باندې چې کم د جسم غوښه وټوکېدله هغه د جهنم مستحق ده. لہذا د حرامو نه ځان ساتل پکار دي او حلال او طیب سیز د هغې خوراک پکار دی. او بیا وشکرو نعمت الله د الله د نعمتونو قدر وکړئ. گویا قدر نه مراد دا دی چې د الله دا نعمتونه دا په حلال طریقو سره حاصل کړئ چې د دې
د ګټلو طریقې حلال وي، ذرایع حلال وي، او بیا دا دغه نعمت چې تا په حلال طریقې سره حاصل کو دا بیا په حلال طریقې سره د دې استعمال هم کې چې کوم استعمال شریعت تا ته خول دي هغه دې کې به دا بیا استعمالې او غلط ځای کې به استعمالې نه. ان کنتم ایاه تعبدون، کچر تاسو خاص د الله حکم منی او د الله عبادت کوي نو حلال او پاک چیز اخره او په حلال طریقې سره حاصل کې او بیا په جائز کارونو کې هغه استعمال کې. ورپسې آیت کې الله تعالی د بعضې څیزونو د حرمت اعلان کوي. دلته په دې آیت کې د څلور څیزونو د حرمت چې کوم دی ذکر دی او دا څلور څیزونه چې په ذکر کېږي د هغې وجه یو دا ده چې دا د معقولاتو نه دي، د خوراک څیزونه دي، او دویمه دا چې مشرکینو چې کوم دي د دې څیزونو به بېدریغه استعمال کولو او دې ته به حلال ویل. نو الله ځکه دلته د دغه څیزونو د حرمت خاص ذکر وکړو، د دې نه علاوه نور هم څیزونه حرام دي، ولیکن دلته چې دا کم خاص ذکر وشو د هغې وجه هم دغه دا چې مشرکینو به دا بلا دریغه د دې استعمال کولو دې ته به حلال ویل. والله فرمای انما حرم علیکم المیتة، بېشکه تاسو باندې حرام دي مرداره. کم زناور چې دا شریعت طریقې مطابق ذبح نشوله نو هغه زناور چې کم دي مردار شو، هغه حلال ولې نه وي خو چې لیکن دا شریعت مطابق هغه ذبح نه کړی شوله، په خپل طبي مرګ مړه شوله، یا چې کم دی مری کې ولا چا پورې واچولو مری ولا خپه کړه، یا چې کم دی په کوتکونو باندې وواله او زخمي کړه مړه شوله، یا د بره نه چې کم دی روغ غورځېدله او مړه شوله، یا یو درنده چې کم دی هغه وشلوله مړه شوله. د دې خوراک چې دا مرداره ده او د مردارې خوراک چې کم دی حرام دی. والدم او دغه شان وینا، چونکې د دې خوراک اثر په بدن باندې راځي، لہذا دا وینا ځکه حرامه ده چې دا وینا دا د درندگانو خوراک دی، دا شرمخوز مری وغیره دا خونخوار درنده دي او څوک چې د وینې استعمال کوي په ده کې د درندگانو صفت پیدا کیږي. نو وینه چې کم دی دا حرامه وګرځېدله چې تاسو به وینه چې کم دی دا حرامه ده، دا به د دې خوراک د دې سکل دا بالکل حرام دی. البته کله انسان کې څه بیماری رااله او دا هغه بیماری چې کم دی ته د وینې ضرورت دی، د دې ژوند ته خطره ده، نو دغه دی کې فقها علما بیا اجازه کوي چې د بل انسان وینې هغه ته منتقل شي، خو هسې د وینې چې کم دی خوراک استعمال چې کم دی دا حرام دی. ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر، حالانکه د خنزیر هر څه حرام دي، ویښتې حرام دي، سرمن او هډوکې، خو دا چونکې دا غوښه خلک خوري نو ځکه دلته زیاتر دا ولحم الخنزیر د غوښې د خنزیر حرمت ذکر وشو. روایت کې راځي چې د نوح علیه السلام پس تمام انبیاء کرامو شریعت کې د خنزیر غوښه دا حرامه ګرځولې شوې ده، او عیسایان چې کوم دي دا ډېره بېدریغه استعمالوي. نو عیسی علیه السلام چې کله د اسمان نه نزول وکړي نو هغه به لومبنې دا خنزیر چې کوم دی دا به قتل کوي، وجني به، ځکه چې عیسایان چې کوم دی دا خنزیر په ډېر رغبت سره خوري، او خنزیر د غوښې وجه باندې انسان کې ډېر زیات خراب اثرات پیدا کیږي. یو دا چې دا خنزیر ګندګي خوري، او چې کله کم ځناور ګندګي خوري نو د هغې هغه غوښې کې دا اثر وي چې چا دا وخوړه پاکې هم ګندګي اثرات پیدا کیږي. بل خنزیر چې کوم دی دا بېغیرته ځناور دی، څو نر خنزیران چې کوم دي یو مادي ته ولاړ یو په لمبر خپل خواهشات پوره کوي او کلم کله نو څوک چې دې خوراکي هغه کې بېغیرتي پیدا کیږي. وما اهل لغیر الله به، او هغه ځناور چې د هغې په ذبح په وخت کې د الله نه علاوه د بل چا نوم اوچت کړی شو، د مخلوق نوم اوچت کړی شو او دغه دی کې هغه ذبح کړه نو دغه ځناور هم چې کوم دی حرام دی، هغې خوراک کول نه دی جایز. اوس د دې نه علاوه فمن استر غیر باغ ولا عاد، او چې چاته حلال څیزونه نه ملاویږي
او دا حرام سيزونه چې دا مردار ده یا وینه ده یا غوښه د خنزیر ده او یو انسان چې کوم دی مجبور شو دی خوراک ته گویا جون ته خطر رااله خوراک شته نه او مړ کېږي نو دغه دی کې بیا ورته اجازت دی چې فمن اضطر غیر باغ پس هغه کس چې هغه ناچاره شو بېبس شو د مردار خوراک ته خو په داسې حالت کې چې غیر باغ نوي سرکشي کوونکې او یا د باغ نه مراد چې کوم دی د لطف د لذت لپاره خورونکي نه وي ولا عاد او نه د حد نه تجاوز کوونکي وي او یا په پو باندې کار کېږي او د سیر ته نه بیا خوري په دومره به خوراک ته نه کوي چې د پې هغه جان بچ شي د هغې نه علاوه زیات خوراک ولا نه دی اوس که چا مرداره وخوړه نو مجبورې په حالت کې نو فإن الله غفور رحیم بس بېشکه الله بخونکي مهربانه دی دا ورته بیا معاف کوي خو که فرقه مجبوري نه وي او هسې خوراک کوي نو هغه بیا حرام دی او د هغې بیا چې کوم دی سزا ده ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبا او دلته الله تعالی د حلال او د حرمت ذکر کوي چې د حلال او د حرمت دا اختیار د چا په لاس کې دی آیا دا د انسان په لاس کې دی چې په خپله خوښه باندې یو څیز حلالي ځان دپاره او بل څیز ځان دپاره حراموي نو الله دلته د هغې ذکر کوي چې ولا تقولوا تاسو مو وایې لما تصفو هغه چې کوم بیانې السنکم ژبې ستاسو الکذبا دروغ لره چې هذا حلال و هذا حرام دا حلال دی او دا حرام دی مشرکین مکه هغې به چې کوم دی د خپل ځان نه زناور چې کوم دی حلال او حرام ګرځول لکه د اوښو باره کې بحیره صاحبه وسیله حام دا اصطلاح د اوښانو باره کې راغلی ده چې بحیره به هغه اوښه وه چې هغه به دوی د هغې نه لشول پرېښودل او د بوت په نوم باندې به پرېښودله هغه به بیا لشله نه نو هغې ته بحیره ویل هغې خوراک په ځان باندې حرام کړی او صاحبه هغه اوښه چې هغې باندې به چې کوم دي برداري نه کوله سولي پرې نه کوله او د بوت په نوم باندې به پرېښې وه د هغې خوراک یې په ځان باندې حرام کړی او وسیله هغه اوښه چې هغې به مسلسل ماده بچي روړل نو هغه به هم چې کوم دی بیا میز کې به نر پیدا نه شو هغه به هم بیا د بوت په نوم باندې پرېښودله او د هغې استعمال په ځان باندې منع کړی او حام هغه اوښ چې هغه به مسلسل ډېرې اوښانې اوښې چې کوم دی بلار به کړې نو هغه به هم بیا پرېښود هغه اوښ هغه نه به هم بیا بربرداري یا په هغه باندې سولي به نه کوله د بوت په نوم باندې به پرېښوده په ځان باندې حرامه ګوده حالانکه الله دا اوښې حرام کړي نه دي او دوی به د ځان نه چې کوم دی په ځان باندې دغه زناور چې کوم دی حلال او حرام وګرځول نو الله تاسو د حلال او حرمت اختیار الله ته دی چې الله کوم څیز حلال کړي دی هغه حلال دی او کوم څیز چې الله حرام کړي دی هغه حرام دی البته دا قرآن مجید کې الله د خپل پیغمبر بار کوي ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث دا پیغمبر په تاسو باندې با پاک سيزونه حلالي او حرامي په تاسو باندې ګنده او خبيث سيزونه نو د الله پیغمبر چې د کوم سیز حرمت یا د حلت بیان کوي هغه د الله د طرف نه وي او دغه شان مجتهدین چې کوم دي هغه چې کله بعد سيزونه په حلال او حرام هغه د هغې ذکر کوي هغه د قرآن او سنت هغه خبرې رایستې وي او د قرآن او سنت مطابق وي لہذا حلال او اختیار حرام اختیار صرف د الله په لاس کې دی بل چا بادشاہ یا د صدر کې دا اختیار نشته چې هغه ځان یو څیز حلال او حرام وګرځي لتفتروا علی الله الکذبا دې کافرانو چې کوم دي چې دا کوم څونه حلال او حرام ګرځول او بیا به د هغې نسبت دام کولو چې دا الله چې کوم دي حلال کړي دي او الله حرام حالانکه الله به د هغې د حلال کېدو یا حرمت ذکر نو کړي او دی به ځان بیا وي چې دا الله حرام کړي دي یا الله حلال کړي د دې دپاره چې بهتان به تلو په الله باندې د دروغو په خپل د ځان نه به یو څیز حلال او حرام وګرځو او بیا نسبت په الله ته کولو نو الله فرمایي ان الذين يفترون على الله الكذب بېشک هغه کسان چې بهتان تړي په الله باندې د دروغو لا يفلحون دی به کامیاب نشي دنیا کې هم چې کم دي خسران مالکان به وي آخرت کې هم چې کم دي تباهي او هلاکت پهوتولی الله فرمایي متاع قلیل دا کم خلک چې د ځان یو څیز حلال او حرام ګرځوي دا خو د دنیا څیزونه دي او لږه غوندې فایده ده
دنیا کې بدل فایده واخلي ځان لپاره به یو څیز حلال وګرځي حرام به یو حلال به وګرځي سود حرام دي ځان له حلال ګرځي رشوت حرام دي ځان له حلال ګرځي ډاکه او غلا چې کم دي جواری دا حرام ده او ځان له حلال ګرځي نو دغه دې کې بیا چې کم دي دا د دنیا لږه غونته فایده ده دا خو به حاصله کی خو لیکن د دنیا نه خو تل دي او چې کله دنیا نه لاړ شي نو بیا د دې سيزونو چې کم د ځان یو څیز حرام یو د حلال ګرځول دي دا دې د پاره بیا عذاب درناک دی الله ولهم عذاب الیم شته بیا دوی د پاره عذاب درناک دلته پدې کم زناورو کې چې کم د حرام ذکر دی یو دام پکېشتا چې کم زناور د بدن نه چا ژوندۍ زناور نه اندام کټ کو خپېتی کټ یا مشکین به چې کم دي اکثر د اوخانو د کوب نه چې کم دي غوښه کټ کوله هغه به خورله ژوندۍ اوخ نه نو دا هم حرام دي که ژوندۍ زناور نه چا پکړ کړه یا لمې کټ کو یا اوخ نه چې کم دي کوب کټ کو نو د دې خوراک چې کم دي حرام دي نو د دې ځان بچ کول پکار دي فکلوا پس خورئ تاسو مما د اغنا رزقکم الله چې درکړي دي الله تاسو لرا حلالا حلال طیبا پاکیزه او پاک واشکروا نعمت الله او شکر ادا کوي د الله د نعمتونو او د الله د نعمت قدر کوي ان کنتم کچرتا سوئے ایاہو خاص دی اللہ لرا تعبدون عبادت کون کی انما یقیناً بشکا حرم علیکم المیتتا حرام کردی اللہ پتاسو باندی مردارا والدم او بنا ولحم الخنزیر او وخد خنزیر وما احل لغیر اللہ به او اغا چتنا ما پورت شوید پا غزانا ورد زبی پا وقت کی ما سوا دا اللہ نا فمن استر پس اگا کس چغا لاچار شو مجبور شو بیبت شو مردار خوراک تا او غیر باغن او دی چې کم دی سرکشی کو ان کی نوی یا د لذت تا پار خوراک کو ان کی نوی ولا عادن او نه د حد تجاوز کو ان کی وی نو داغه د پار بیا اجازه شتا فان الله غفور پس بشک الله بیا بخون کی دی او مهربان دی ولا تقولوا تاسموا لما اغا تصفو چې بیانی الصدقم جب استاسو الکذبا دروغ لرا هذا حلال چې دا حلال دی وهذا حرام او دا حرام دی حلال او حرام هغه دي چې کوم الله حلال او حرام ګرځولې دي او بیا دوی چې کوم دا حلال او حرام ګرځي نو لتفتروا علی الله الکذبا د دې لپاره چې بهتان تړي په الله باندې د دروغ په خپل حلال او حرام کی او بیا نسبت الله ته کوي ان الذين بشقاق کسان یفترون علی الله الکذبا چې بهتان تړي په الله باندې د دروغ لا یفلحون دوی به کامیاب او کامران نشي متاع قلیل دا فیدا لگا غنتی دا عرضی فیدا دا ولهم عذاب علیم او بیاشت دوی دا پارا عذاب درناک فکلو پس خورے مما دا اغنا رزقکم اللہ چلو ذکری تاسو اللہ تعالی یا درکری اللہ تاسو تا حلالا حلال طیبا پاک سزونا وشکرو نعمت اللہ دا اللہ دا نعمتونو شکریہ ادا کے دا اللہ دا نعمت قدرو کے ان کنتم ایاہو تعبدون کچری تاسو خاص اللہ لرا عبادت کون کی انما بشکا حرم علیکم المیتتا حرام کردی اللہ پتاسو بانی مردارا والدم او وینا ولحم الخنزیر او وخد خنزیر وما احل لغیر اللہ به او اغا چناما پورتشی ما سوا دا اللہ نا دا ذبح پا وقت کی دا زناور فمن استور پس اغا کس چی اغا مجبور شو لاچار شو مردار خوراک تا او غیر باغن او دی چې کم دی سرکشی کون کی نوی یا لذت تا پارا قرون کی نوی ولا عادن او ند حدنا تجاوز کون کی وی فإن اللہ غفور رحیم بس بشک اللہ بیا بخون کی و مہربان دی ولا تقولوا تاسموائے لما اغا تصفو چی بیانیے الصدقم جب استاسو الکذبا دروغ لرا هذا حلال چی دا حلال دی وهذا حرام او دا حرام دی لتفتروا علی اللہ الکذبا دا پرد دی چی بہتان تڑی پا اللہ باندی دا دروغ ان الذین بشکا کسان یفترون چی بہتان تڑی علی اللہ پا اللہ باندی الکذبا دا دروغ لا یفلحون کامیاب بنشی متاع قلیل او دا چی کم دی او فیدا عرضی دا او لگا انتی فیدا دا هو لهم عذاب علیم اشتدوی دا پارا بیا عذاب درناک